السلام علیکم زه یم صاحب زرا او تاسو کتئ چې صاحب زرا افیشل یوټیوب چینل. نن زموږ د ویډیو ټاپک دی فیسبوک پروفیشنل موډ. فیسبوک پروفیشنل موډ به موږ خپل په فیسبوک آی ډي باندې څنګه آن کوو. کله چې پروفیشنل موډ زموږ په آی ډي باندې آن شو نو هغې نه بیا موږ پیسې ګټلی شو، یعنی ارنینګ کولی شو. هغه ملک کې ارنینګ کولی شو چې کوم ځای کې فیسبوک مونټایزیشن آن وي. که بیا موږ ویډیو اپلوډ کوو یا ریلز اپلوډ کوو او هغه خلک ګوري نو هغې نه به موږ ته ارنینګ میلاویږي. ویډیو کې به مخکې ځو، مکمل تفصیل به درته وایم، خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې یو وړوکی شانتې ریکویسټ چې تاسو زموږ چینل باندې نوي یې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ نوي ویډیو تاسو ته زر تر زره رارسي. اوس موږ راغلو د موبایل سکرین ته. پریکټیکل طریقه به تاسو ته زه ښیم. دې دپاره څه فالورز نه لګي چې تاسو په آی ډي باندې 30,000 فالورز دي یا 50,000 یا 60,000 یا 1,00,000 یا ملیون. که دا تاسو ته څوک وي نو دا به بالکل دروغ وي، ځکه چې تاسو ته زه خپله آی ډي هم شو کوم. زما په آی ډي باندې 1,000 فالورز دي. که تاسو ته څوک وي چې تاسو فیسبوک ټیم ته فیډبیک وکړئ، خپل د آی ډي نه سکرین شاټ وباسئ، نو دا هم بالکل فضول کار دی. دا هغه کس ته میلاویږي چې کوم فیسبوک بیټا ورژن یوز کوي. بیټا ورژن چې څوک یوز کوي هغه ته دا فیچر نه، بلکې د فیسبوک نوی کوم فیچر چې هم راشي هغه ته ډېر زیات په اسانه میلاویږي او ډېر زر هغه ته میلاویږي. موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. دې سایډ ته مثلا تاسو ګورئ، زه به خپل فیسبوک ته لاړ شم، فیسبوک به اوپن کړم. فیسبوک مې چې کله اوپن کړ دې 3 ډاټ باندې به کلیک کړم، خپله آی ډي به تاسو ته اوپن کړم. بیا به دلته تاسو ته دلته زه ویو ایس ته وښیم چې زما په آی ډي باندې څومره فالورز دي. ما سره نټ لږ کمزور دی. دا وګوره تاسو، ما سره 1.1 1100 فالورز دي. ما ته 1100 فالورز ما سره دي او زما په آی ډي باندې پروفیشنل موډ چې دی دا آن دی.